اړمنو خلکو ته تودې جامې ورکړې. تر سرلیک لاندې لینکن ښوونیز مرکز غونډه وکړه. هغه غونډه چې نن په همدې موخه د لینکن ښوونیز مرکز په تالار کې جوړه شوې وه، د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره پکې، د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد کریم رحیمي، د لینکن ښوونیز مرکز مسؤل توریالی امین، یو شمېر مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. پیل کې د نوموړي ښوونیز مرکز مسؤل توریالی امین د لینکن په موخو خبرې وکړي. نوموړي ویل چې یاد مرکز سره له دې چې تعلیمي پروګرامونه لري، له دې سره یو ځای ځینې وختونه اړمنو سره د خلکو په مرسته هم کوي. نوموړي ویل دا د لینکن ښوونیز مرکز دا دریم کال ده چې له خلکو جامې راټولوي او په اړمنو یې ویشي. امین ویل څرنګه چې د دې غونډې موضوع هم اړمنو خلکو سره د استهلاک شویو جامو راټولول او په اړمنو او غریبو خلکو یې ویشل دي، نو په همدې خاطر نن مو ورته پرانیست غونډه جوړه کړې. وروسته د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان خبرې وکړي. نوموړي ویل یو زکات دی، بله صدقه ده. زکات په دې خاطر چې د خلکو مال پاک شي او یو فرض یې ادا کړی وي، او صدقه په دې خاطر ورکوي چې خیر یې غریبو ته ورسیږي. نو هر چا ته پکار ده چې خیر او خیرات ورکړي، صدقه ورکړي، څو خلکو ته یې خیر ورسیږي. نوموړي د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلینو څخه مننه وکړه چې دغه شان یو برنامه یې په لاره اچولې او له خلکو استهلاک شوي جامې راټولوي او په اړمنو خلکو یې بیرته ویشي. بیا د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ هم خبرې وکړي. نوموړي د لینکن ښوونیز مرکز له مسؤلینو څخه یې مننه وکړه چې خلکو ته استهلاک شوي جامې راټولوي او په غریبو خلکو یې ویشي. ښاغلي ننګ ویل په ټولنه کې ډیر زیات غریب وګړي ژوند کوي، په کار ده چې تر خپلې وسې ورسره مرسته وشي. همداراز په غونډه کې نورو ویناوالو هم خبرې وکړي. د لینکن ښوونیز مرکز چارې وستایلي. د لغمان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد کریم رحیمي ویل چې لینکن ښوونیز مرکز تر دې وړاندې له پوهنې ریاست سره هم مرسته کړې چې موږ یې ستایو. په پای کې له راټولو شویو جامو څخه د مرستې لړۍ پرانیسته وشوه چې د لغمان والي او نورو په لاسونو وویشل شول.